دا سوچه تیل دی د زیتونو. نو بالکل دلته کې بیا د ګڼ شمېر علاقونه چې دی د چا چې د زیتونو باغونه یې هغوی دلته کې راځي. هغه ډسټ دی کوم چې دا مشین د زیتون نه تیل وباسي او هغه زیتون هغه هډوکي او هغه بوسر کې چې دی هغې نه دا شی جوړ شي. دا وګورئ د دې دپاره یو لوی ځای جوړ کړی دی. نو دا وخت د تیلو پراسس چې دی شروع دی. دلته به انشاءالله تاسو بوزمه دا مشین به درته هم ښیمه. السلام علیکم، ستړي مشئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شومه. دا وخت موجود یم د صوابۍ په خاوره باندې او دلته راغلی یم د زیتونو باغ ته. دې باغ باندې ما یو زبردسته ویډیو جوړ کړې وه او ستاسو په خدمت کې مې پیش کړې وه. نو بالکل خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. خو دې ځل چې زه رالمه نو دې باغ کې شوکه هم شروع وه، زیتون یې شو کوله او دلته کې د تیلو پراسس هم شروع. دا هغه زیتون نه چې دی تیل اوښکل. په دې سیټ که تاسو وګورئ ویډیو به د دې سیټ نه شروع کوم بیا داسې مخ پر لځو که نه. دا هغه ډسټ دی کوم چې دا مشین د زیتون نه تیل وباسي او هغه زیتون هغه هډوکي او هغه بوسر کې چې دی هغې نه دا شی جوړ شي. دا وګورئ د دې دپاره یو لوی ځای جوړ کړی دی. نو دا وخت د تیلو پراسس چې دی شروع دی. دلته به انشاءالله تاسو بوزمه دا مشین به درته هم ښیمه. دا اوس ورغلمه دلته کې د زیتونو تیل چې کوم مشین وباسي هغه ستاسو په خدمت کې پیش کوم. جی بالکل دا مشیندریانې ستاسو د وړاندې دي. دا مونږ دننه راننوتو. په دې مشیندریانو باندې چې دی د زیتونو تیل وباسلی کېږي. د دې قیمت که درته زه وویمه 3 کروڑ څه د پاسه 3 کروڑ د دې مشین قیمت دی. او دا چې دی 3 مشینونه دي په ترناب فارم کې د صوابۍ سیری کې. سیری هغه ځای دی په کوم ځای کې چې 380 جیرب باغ دی د زیتونو، هغې دپاره سپیشل چې دی حکومت دا دلته کې اویلیبل کړی دی. بالکل د لرې لرې علاقو نه خلک د زیتونو باغونه چې د چا وي هغوی زیتون راوړي دلته د هغې نه تیل وباسلی کېږي. اوس د تیلو د ویستو سیزن دی. ټول نه پیله په دې کې زیتون واچولی شي، دلته یې صفایي وشي. چې کله د دې صفایي وشي دې ځي ته یو کنیکشن ورکړی شوی وي چې بیا هغه ځي ته هغه تللی وي. هلته کې بیا زیتون شیفت شي. کله چې دې مشین ته دا زیتون شیفت شي دلته کې بیا یو 2 خانې دي. زه تاسو ته ښودل غواړم. یو خانه دا ده کله چې دې خانې ته راشي صفا زیتون هلته کې صفایي وشي بالکل په دې کې دا ووالی شي. دا وګورئ دا شیزونه به تاسو ته ښکاري. دې نه بیا دې ته هم شیفت شي. په دې کې بیا نور هم میده کړی شي. او که زه تاسو ته ووایم دې بیل بیل ته بیل بیل مشین هم لګېدلی دی. یو خانې ته دا مشین لګېدلی دی، بلې خانې ته دغه مشین لګېدلی دی. بیا د دې پیپ په ذریعه دا پیپ چې دی هغه مشین نه رالی دی. دغه وګورئ دلته کې بیا دا زیتون راشي. دا دلته کې بیا دې نه تیل وځي. دلته کې هم یو موټر دې ته لګېدلی دی. په دې پیپ کې ګند وځي بهر ته. هلته کې ما ته اوس ته ډسټ وښولو ګند کوم چې زیتون میده شي او هغه کوم ګند چې پاتې شي که نه زیتونو نو هغه په دې پیپ په ذریعه باندې بهر وځي او دلته کې تیل ایثار شي. تیل بیا دلته کې یو بل ځای دی هغې ته را شفت کړی شي. دا بالکل سوچه تیل او دا په 100 روپۍ لیټر دی. 3000 روپۍ چې دی دا لیټر دلته کې بیا میلاویږي. بالکل سوچه اوریجنل تیل. دا وګورئ دوستانو دا سوچه تیل دی د زیتونو. نو بالکل دلته کې بیا د ګڼ شمېر علاقو نه چې دی د چا چې د زیتونو باغونه یې هغوی دلته کې راځي د تیلو ویستو دپاره. ولې چې دا مشین دلته کې موجود دی او د دې مشین قیمت لږ 3 کروڑ څه د پاسه قیمت لري. دا څه د تیلو پراسس وي انشاءالله وروستو به تیل وباسي. هغه ټول پراسس به زه تاسو سره شیر کوم. دلته به کسان چې دی هم لګیا وي او ستاسو په خدمت کې به هغه ویډیو چې دی پیش کوم. دا څه وړه شانتي ویډیو وه چې ما ستاسو د انفارمیشن ستاسو د معلومات دپاره تاسو سره شیر کړله. نو امید لرم چې ویډیو به م خوښه شوي. د زیتونو تیل هم تاسو صحیح کو په کومه طریقه باندې وباسي مې تاسو ته په خبرو کې چې دی وویله. انشاءالله پریکټیکلی وروستو به تیل وباسي هغه به هم تاسو ته ښیمه. اوس مالا په دې ویډیو کې اجازت راکړئ. انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کیږم. د لوی الله په امان.